الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بآخرين درس کې منګه په سورة آل عمران کې لګیاو او په سورة آل عمران کې یوصل شل نمبر آیت ته رسیدلیو. من به د یوصل 20 نمبر آیت نه د الله په توفیق سره شروع کوو. په دې اخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته د نصیحت کړی او دا خبره ته بیان کړی و چې رازدار به په خپلو دشمنانو کې نه نیسئ، ځکه چې دا یهود و نصارا د مشرکین په هغه څه خوشحالېږي چې تاسو ته تکلیف در رسوي او تاسو سره محبت کوي. الله هغوی تاسو سره محبت نه کوي، حالانکه تاسو په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړئ او هغوی په ټولو کتابونو ایمان نه راوړي. که تاسو ته مصیبت در ورسي هغوی به خوشحالېږي، که تاسو ته نعمت در ورسي نو هغوی به خفه کېږي. خو الله بیا وایي چې صبر کوئ او په ځان کې تقوا پیدا کړئ. کله چې په تاسو کې صبر او تقوا وي نو د هغوی د چلونه او د هغوی د منصوبې د تاسو ته نقصان نشي در رسولی. د دې 21 نمبر آیت نه به الله سبحانه وتعالی د جنگ احد او بدر په باره کې خبرې کوي او مقصد به بدې کې دی چې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیانوي چې کله تاسو د قوانینو د الله د احکامو لحاظ وساتو نو الله به تاسو سره مدد کوي، لکه څنګه چې د بدر په غزا کې تاسو سره مرسته کړې وه. او چې کله تاسو سره دغه خبرو پابندي ونه کړه نو تاسو ته به داسې شکست میلاویږي لکه څنګه چې د احد په غزا کې میلاو شوی. او دا قانون دی د همیشه دپاره، د همیشه دپاره دا قانون دی چې څوک د الله د دین مرسته کوي او د الله احکام په ځان لاګو کوي او مني، الله یې مرسته کوي. او چې څوک پابندي نه کوي الله وله شکست ورکوي. بیا به الله سبحانه وتعالی د احد د جنگ د شکست وجوهات بیانوي. او منګه تفصیلی سیرت نشو بیانولی د جنگ بدر او د جنگ احد، هغه موږ ځان له د سیرت په درسونو کې بیان کړي، هلته واورئ. او دلته به الله په دې روان آیتونو کې اسباب بیانوي چې د څه د لاسه مسلمانانو ته شکست ورسېدو، ولې هغوی ته شکست میلاو شو. د احد دا جنگ چې دی نو دا د شوال په میاشت کې شوی، د خالی په ورځ عبدالله بن ابی بن سلول او داسې نورو مشرانو دا مشوره رسول صلی الله علیه وسلم ورکوله چې جنگ له نه ځو بهر ته، خو موږ په دې مدینه کې یو او که دشمن راغی موږ به دفاع کوو. نو د مؤمنانو مشوره په یو نیت ته، د منافقانو مشوره په بل نیت ته. منافقانو مشوره خدای چې د جنگ نه ځان پټوي، مؤمنانو ته به دې کې خیر ښکاري چې بهر ته اوس نشي وتی. او مشرکین ډېر سخت غوسه کې او هغوی وی چې موږ به بدل اخلو د جنگ بدر، ځکه چې بدر کې الله سبحانه وتعالی کافران ډېر ذلیله کړي او یا کسان د هغوی نه وجلی شي او یا قیدیان شي، ذلیله واپس تلي. نو د هغه وخت نه د احد د جنگ پورې دوی بیا د مالونه جمع کول چې په دې باندې به غټ جنگ کوو د مسلمانانو خلاف. رسول صلی الله علیه وسلم ته پته ورغلی چې هغوی داسې د جنگ اراده کړې ده. نو بعضو دا مشوره وکړه چې یا رسول الله موږ به په مدینه کې یو، هغوی چې رالو به دفاع به کوو. بعضو دا مشوره وکړه خصوصا کوم چې هلکانو او ځوانانو، هغوی یا رسول الله دلته کېناستو د ضرورت نشته، میدان ته وبس یوځو. نو د رسول صلی الله علیه وسلم بیا دغه مشوره خوښه شوه چې میدان ته وبس یوځو. او دغه جنگ دی چې مسلمانانو ته به دې کې ډېر غټ نقصان میلاو شوی او یا کسان ته شهیدان شوي چې په هغې کې د رسول صلی الله علیه وسلم تره حمزه رضی الله عنه هم دی او نور اوچت اوچت صحابه کرام. او دغه جنگ دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې کې 2 زغرې اچولې وي، جنگ سخت. او رسول صلی الله علیه وسلم چې د کور نه وتو 2 زغرې واچولې، یعنې رسول صلی الله علیه وسلم ته پته و چې جنگ به ډېر سخي. د هغوی کسان 3,000 دي، دې ځینې مسلمانان 1,000 دي. په دې 1,000 کې د 300 کسان به د عبدالله بن ابی بن سلول منافق را واپس کړي د لارې نه، پاتې 200 کسان شو. نو 200 کسان په مقابله د 3,000 کې بیا به کې هغه مخې ته انشاءالله
خبرې ته اشاره کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غرب باندې کسان کېنولي 50 او هغوی کې 40 چې راکوشو لس پاتې شو. د عید له مسلمانانو ته ډېر تکلیف ورسېدو. نو رسول الله د عائشې رضی الله عنها د کور نه راووتو او بیا صحابه کرامو له د جنگ زینه تیارول مورچې. رسول الله به د جنگ نه مخکې صحابه کرام ټول پوهه کول چې داسې به کوئ داسې به نه کوئ. او رسول صلی الله علیه وسلم هغه انسان دی چې د اوسه پورې د تاریخ هغه ته حیران دی چې دغه انسان الله ناشنا حکمت، سیاست، ناشنا لیډر، ناشنا کمانډر، ناشنا مجاهد هغه، حالانکه هغه ټکی سبق نه وویلی، خپل نوم لیکل ولم نه ورتلو، نور لوستل ورته ټول د الله رحم او کرم. اوس د بچایان که ډېر تعلیمونه کړي دي او ټکنالوژي ده او که هر څه دي، خو د هغه په شان سیاست، د هغه په شان سوچ، د هغه په شان فکر د مور له داسې بچی نه یې راوړی چې وبې کړي. رسول الله وسلم یو تجربه کار انسان و. هغه د صحابه کرامو نه به یې مشورې اخیستې بعض ځایونو کې چې تاسو دلته څه وایئ، دلته به ناسته غوره نه وی غوره، دلته به مورچه برابري نه وی. رسول الله د صحابه کرامو له ځایونه برابرول الله سبحانه وتعالی دغه خبره کوي په دې روان آیت کې: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. او کله چې سحر وختي وته ته د خپل کورنا تیرول ته د مؤمنانو دپاره زینا د مورچو دپاره د جنګ کولو. والله سمیع علیم، او الله اوریدونکی پوهه دی. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، کله چې اراده وکړه دوه ډلو ستاسو نه چې کمزوري ښکار کړي. والله وليهما، او الله مددګار د هغوی و. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او خاص په الله باندې توکل کوي مؤمنان. کله چې په لاره کې عبدالله بن ابی بن سلول جاخه واچوله، دا منافق سړی دی چې یو باندې جوړ کی جنگ جوړ کی. اوس دې څومره خبیث انسان دی چې دومره غټ جنگ ته وګوره، دې په لاره کې کسان واپس کړي، نو بیا خو مدینې نه مرازه 300 کسان ځان سره واپس کړو. رسول الله زموږ خبره نه مني او د هلکانو خبره مني او د کشرانو مني. ما ورته وویل چې بهر ته نه وځو، دا خبرې شروع کړې او جنګ سټارټ کړو. 300 کسان ځان سره واپس کړو. په دې کې دوه ډلې د دوی نه علاوه د مسلمانانو ډلې وي، یو بنو سلمه بل بنو حارثه. کله چې دی عبدالله بن ابی بن سلول دا خبرې وکړې، او قرآن کې الله دا خبره کړې چې منافقانو جبې ډېرې تیزي، نو هغه ډېرې داسې خبرې وکړې چې په سړي باندې به اثر کوو. نو دا دوه ډلې چې دي دوی اراده کوله چې موږ هم واپس ځو، لکه الله چې دې ذکر کوي: إذ هم الطائفتان منکم أن تفشلا. کله چې اراده وکړه دوه ډلو ستاسو نه چې کمزوري ښکاره کړي. والله وليهما، الله مددګار د هغوی، الله هغوی واپس مضبوط کړو. او دغه سوچ او د وسوسې د هغوی د زړونو نه وویستې، د هغوی د مسلمانانو سره لاړو. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، او یقینا مرسته کړې و تاسو سره الله په بدر کې، او حال دا چې تاسو لږ وئ، کمزوري وئ. بدر، جنگ بدر طرف ته الله اشاره کوي. الله اکبر. الله دې ته یوم الفرقان ویلی، هغه ورځ چې د حق او د باطل په منځ کې فرق راغلی. اولنی جنگ د کفر او د اسلام په منځ کې هغه دغه جنگ. صحابه کرام 314
او هغوی زر کسان او اسونه ورسره دي او اوښان ورسره دي او دې نه دی یو څو کسان. ما تاسو ته به ولې کوي چې سیرت موږ نشو بیانولی، ځکه چې یوازې د جنګ بدر سیرت بیانوي نو درې څلور درسونو کې دا بیانېږي. او دا رسول سم دې لپاره وته چې د ابو سفیان قافله هغه راټینګه کړي، هغوی سامان راوړو. هلته چې مکې مشرکین خبر شو هغوی د جنګ دپاره راووتو، نو د مسلمانانو د جنګ په اراده نه ووتي، خو جنګ ورته اچانک جوړ شو. او الله دا غوښته، دا به راشي انشاءالله په سورة الانفال کې. الله وی ما دا غوښته چې دوی مخامخ شي جنګ وکړي، یو طریقه جوړه شو. نو دلته د مدینې نه ډېر کسان نه وتلي، 314 ووتو، ځکه چې هغوی چې قافله ودرو سامان ته اخلو، نو دې لپاره دومره کسانو ته څه ضرورت دی؟ 314 ورغلي چې ورغلو جنګ. نو بیا خدای دې چې زمري و چې دا خو هغه کسان نه و چې جنګ نه به واپس تښتېدو. الله وایي ما ستاسو مرسته کړې وه د بدر په میدان کې، د بدر په جنګ کې چې کله تاسو کمزوري وئ. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نو ویریږئ د الله نه د دې لپاره چې تاسو شکر گزار شئ. اذ تقول للمؤمنين كلا چويتا مؤمنانو تا ألن يكفيكم أي كافين دستا سدفارا أن يمدكم ربكم چه مددو كتاسو سرارم ستاسو ب3,000 من الملائكة منزلين. پدری زرا ملائکو چرا کسکڑی شوی بی بلا او ان تصبرو کچرت صبر کو تاسو وتتقو ویردید اللانا ویأتوکم من فورهم او رابشی دوی تاسو تا تجوش قلنا هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة. دغه دې مرسته به وکړي تاسو سره رب ستاسو په 15,000 ملایکو نه مسومین چې نښې به یې لګولي د جنګ. د بدر په میدان کې وی پیغمبر ته چې مسلمانانو ته وایي چې الله به 3,000 ملایک راولېږي، دغه دې وګوره الله 15,000 رالیږي. کله چې د انسانان د الله دین مرسته کوي نو الله هم د هغوی بیا ناشنا مرسته کوي. ملایک الله راکوز کړو او په جنګ بدر کې ملایکو ګوره جنګ کړی به خپله، تر دې چې صحابه کرام هم حیران وو چې دا څه قیسه ده، ناشنا ناشنا خلک پکې موندهینو. جبریل علیه السلام پکې هم راکوز شوی و، ملایکو کې چې کوم مشر هغه هم په میدان جهاد کې لګیا و. خو دلته یو مسله ده رابشي انشاءالله په سورة الانفال کې، سورة توبه کې دې جنگونو ته اشاره ده. خو هلته دا خبره ده چې الله وایي چې 1000 ملایک به زه درلېږم. دلته 3,000 ذکر کړو، بیا 15,000 ذکر کړو. نو دا څنګه؟ جواب د هغې دا دی چې اصل ملایک چې کوم الله را لېږلي و هغه 1000 ولې ځکه چې کافرانو تعداد شو هغه 1000 ملایک الله راکوز کړو. کله چې د ملایک د انسان شکل اختیار کړي نو بیا به کې د انسان امر زوري، بیا غزیات زور ختم شي. دې څه چې الله یو ملک راولېږي په خپل اصلي شکل کې د هر څه ختمولی شي. خو چې کله الله ملایکو ته د انسانانو شکل ورکړي نو بیا په دوی کې د انسانانو امر زوري. نو د 1000 ملایکو په مقابله کې 1000 کافران دي، یا د 1000 کافرانو په مقابله کې 1000 ملائک دي. په دې منځ کې دا افواه خوره شوه د کافرانو د طرف نه چې نور 2000 کسان زموږ را روان دي. سور روان دي 2000 کسان نور را روان دي او تاسو مضبوط شئ د خپلو کسانو ته. دا خبره مسلمانانو واورېده. یو خو 314 کسان د 1000 په مقابله کې او 2000 نور را روان دي او 3,000 شو. الله خپل پیغمبر ته وایي موږ به هم 3,000 ملایک درولېږو. بیا مخې ته خبر روان نو خبر پکې دا جوړ شو چې نه 3,000 نه دي 15,000 کسان نور را روان دي.
مسلمانانو دا خبره وري چې 15000 کسان راځي او موږ د جنگ په اراده نه وروتي سره جنگ په اراده راوځي چې پورا اسلحه ځان سره وروړي او موږ د جنگ په اراده نه وروتي الله وحی راولګلو 15000 بدر ودیږي نکله چې د دې مشرکانو ته د مرسته راغلی نه د امداد نه دی راغلی ځکه چې دوی سره لوزونه کول چې کله هغه خبر شو چې مسلمانانو ته فتح ملو شو هغه وتښتید او خپل امداد راونه لګو نو دا 3000 او 15000 ملائکه راکوز نشو ځکه چې راکوزیدو د ضرورت پاتې نشو نو 100,000 ملائکه راکوشي ویلي زر راکوشي ویلي جنگ د پاره او جنگ کړي 3000 او 15000 الله لوز کړو کدوې راشي نو تاسو غم کوی زمم د ملائکه د تړي رقمه دې سره ان شاء الله د اشکال تاسو له ذهن نوزي وما جعله الله إلا بشرى لكم او ندی ګرځولې د ملائکو درلې ګل الله مگر زیر استاسو د پاره ولتطمئن قلوبكم به او د دې لپاره چې مضبوط شي زړه استاسو ومن نصر الا من عند الله او ندی مدد مگر خاص د الله د طرف ندی العزیز الحکیم چې غالب حکمت والده يترشيوات كلا سوي ب5000 من الملائكة مسومين 15000 ملائكة برازيل جنگ نخي لګولي ودا ملائكة د انسانانو بشان خ اقشن جنگيدو سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم وی جبريل او میکائیل هم راکوشي ویلي وي دا چې ناشنا مرسته الله دې مؤمنانو کوي په دې شرط چې کله مؤمنان دغه دین مرسته کوي او د الله لپاره ځانونه قربانه ول الله سبحانه وتعالى دغه حفاظت کو ليقطع طرفا من الذين كفروا د دې لپاره چې تبا کی او برخه دا کسانو نه چې کفر کړي او يكبتهم يا بزللك يا غوي فينقلبوا خائبين نو واپس بشي دوینا امید کونکي الله دې پر مې ملائکه لګیلو ليس لك من الامر شيء نشتي استاسر ذكر دوينا هس اختيار او يتوب عليهم ترديب رجال توب قبولك دوي او يعذبهم يا بعذاب وركدويتا فانهم ظالمون يقينا دوي ظالمان دي د وحود د جنگ نورسته مشرکان د رسول سم خاطرلو او یا کسان د ځان سره بوتلو د ایمان درولو په بهانه باندې دروغ رسول سم ته وی چې دی بوتلو د ټولي په یو ځبانه شهیدان کړو هغه سره رسول سم ډیر درمن شو نو د سحر په منځ کې به هغه ته خیری کول او نوم به غسو چې الله پلانی او پلانی دی قبیلو د عرب په دی باندې لعنت راولېږي الله د آیت نازل کو چینه ته دي سموه ول الله ته پدې چې دي کو دي څخه رښتې چې هغه مسلمانۍ ځکه بعض روایتونه کې دا راځي چې د خلکو به ورسره توبه وستي او الله دغه توبه قبول کړي و ځکه ته الله چې دوی نمونه ما اخلا رسول صلی الله علیه وسلم لکه حارث ابن هشام سهيل ابن عمرو صفوان ابن اميه په دوی لعنتونه نمونه به اغست الله ته نمونه مالا نو د الله کار کې دي چې توبه قبول کړي او کې دي چې عذاب ولورکي دې چې دا فائدہ شو چې الله پیغمبر ته وستا پلاس کې څه اختیار نشته اختیار ټول د چا پلاس کې دی د الله سبحانه وتعالى پلاس کې فإنهم ظالمون يقينا دوي ظالمان دي ولله ما في السماوات وما في الأرض او خاص د الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی هغه څه چې په ځمکه کې دی یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء بخانه کوي چاته چې وغواړي او عذاب ورکوي چاته چې وغواړي والله غفور رحیم او الله بخانه کوونکی رحم کوونکی
يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا مخري سدد چندا واتقوا الله لعلكم تفلحون او ویریږئ د الله نه د دې لپاره چې کامیاب شئ. دې ځای نه الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو لپاره اقتصادي نظام بیانوي. وایي که تاسو اقتصادي نظام برابرول غواړئ نو په ملک کې به څه ختموئ؟ سود به ختموئ، بیا به ستاسو معاشره برابري. اتلس قوانین بیا الله بیانوي چې د دې سره کافرانو له انسان شکست ورکولی شي. د مسلمانانو د ترقۍ اسباب دي، تربیت پکې د مسلمانانو پروت دی. الله وایي ای ایمان والو مخورئ سود دوچنده. د سود په باره کې خبرې موږ په سورة البقره کې کړې. دوچنده مطلب ډیر او دا په دې چې د عربو د عادتو چې لږ سود به نه اخیستو بلکې ډیر سود به اخیستو. او د هغوی د طریقو د جاهلیت په زمانه کې چې چاله به قرض ورکو موده به پوره شوه نو قرض والا ته به چاله چې ورکړه ته به پیسې راک. هغوی نه ما سره پیسې نشته نیټه لږ اوږده کړه. وایي چې اوږده مې کړه نو بیا به پیسې هم ډېرېږي. نن سبا هم دا بعض خلک دا چل کوي چا سره نیټه کېږي د پیسو بیا وخت پوره شي او په هغه باندې حالات داسې راغلي چې پیسې نشي ورکوي دوی زه به ته پیسې ډېرې کړم. دا ګوره سود دی. كم اتفاق شوی دا اتفاق به. واتقوا النار التي أعدت للكافرين او ویریږئ د ورنه هغه چې تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو. واطیعوا الله والرسول او تابعداري کوئ د الله او د رسول لعلکم ترحمون دې دپاره چې په تاسو باندې رحم شي. دا الله سبحانه وتعالی ټول اسباب به اوس بیانوي د اور نه د بچ کېدو په کافرانو باندې د غلبه د حاصلولو لپاره. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم او تادی کوي بخانی ته د طرف د رب ستاسونا. وسارعوا تادی کوي یو بل سره مقابله کوي د یو بل نه مخکې شي. دا د مسلمان طریقه ده چې د آخرت په کار کې مقابله کوي. دنیا په کار کې مقابله کول دا د دنیا پرستو کار دی. او کوم چې د آخرت بچی دي نو د هغوی کار د دې سره چې زمانه په دې دیندارۍ کې څوک مخکې نه شي زه د ټولو نه مخکې وی. الله وایي تادي وکړئ د یو بل نه مخکې شئ مقابله وکړئ د الله بخانې ته. وجنة او جنت عرضها السماوات والارض چې پلنوالی د هغې اسمانونه دي او ځمکه ده. پلنوالی د دې جنت هغه د ځمکې او اسمان په اندازه دی. اعدت للمتقین تیار کړی شوی دی دپاره د متقیانو. دا فائدہ موږ ذکر کړو په سورة البقره کې چې جنت او جهنم دا اوس موجود دي. ځکه دې ذکر الله سبحانه وتعالی تیار کړی شوی دی. اعدت خدا څوک دی تقوادار خلک اوس سړي زړه کې درش چې دومره غټ جنت دی پلنوالی د هغې د اسمان او د ځمکې په اندازه دی نو ارمان چې د ماته ملو شو. الله وایي که دغه جنت هم پکاري نو د روان صفات په ځان کې راولئ. اسدي الذين ينفقون في السراء والضراء هغه کسان دي چې خرچه کوي په خوشحالۍ او په تکلیف کې. فی السراء په خوشحالۍ او په مالدارۍ کې مال لګوي. والضراء په تکلیف کې په مرض کې په غریبۍ کې هم خرچې کوي. دا د مؤمن شان دی. دا بس په دې انتظار نسی چې کله به الله زمانه کروڑپتی جوړوي بیا به سور کم د الله په لار کې که لږ څه د سړي د لږ څه ورکړه ته به دې د انتظار کې چې ما به الله کله مالداره کوي. الله دې کوي دوی خرچه کوي په خوشحالۍ کې او په تکلیف کې. دا یو صفت دی. والکاظمین الغیظ او خړونکي د غصې دي
خورونکي د غصې څه مطلب دی یعنی خپل غصه په خپل کنټرول کې ساتي او دا غصه دا ګورې د ډېرو ګناهونو جړله ده غالبا چې تعلقات خرابي هغه د غصې د لاسه خرابي ځکه کله چې رسول الله پسې یو کس راغی یا رسول الله ماته نصیحت وکړه نو رسول الله ماته څه نصیحت وکړو لا تغضب غصه به نه کوې هغه بیا یا رسول الله نصیحت وکړه رسول الله ماته غصه به نه کوې بیا یا رسول الله ماته غصه مه کوه ځکه چې ته غصه نه کوې نو ته به په کنټرول کې خپل غصه په کنټرول کې ساتي او ځان د غصې په کنټرول کې مه ورکوه چې کله غصه درشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي چاردام کوئ که ولاړې نو کښېنه او که ناست نو پرېوځه که په کور کې دله غصه درله بهر ته وځه ملګرو سره ناست غصه درله بل ځای ته لاړ شي په څه طریقه باندې غصه ختمه کړي دا د مؤمن صفت دی چې دی د خپله غصه خوري ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي پهلوان هغه نه دی پهلوان هغه نه دی چې پهلواني کوي او خلک را پرځوي حقیقي پهلوان هغه دی الذي يملك نفسه عند الغضب چې د غصې په وخت کې ځان کنټرول کړي د حقیقي پهلوان دی دغه پهلوان نه دی چې معمولی خبر او جنگ شروع کړي به وایي زما بلډ پریشر مې وایي سر ته خیږي او دا کېږي او دغه کېږي نو کله چې انسان ځان په کنټرول کې ساتي هېڅ هم نه کېږي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي او چاردام وکړي یعنې چاردام سره د یو دس سره بلکل دا غصه ختمېږي دا تجربې خبره حدیثونو کې دا طریقه رسول الله خولی دغه شان چې ولاړې کېنه چې ناسې سمله حدیث یعنی کم حالاتو کې چې ته د حالات بدل کړې دې سره د غصه کمېږي بل صفت به وکړي څه دی والعافین عن الناس او معافي کوونکي دي خلکو ته معافي کوونکي که څوک ورسره ظلم زیاتی وکړي دوی ظلم زیاتی نه کوي که څوک حق وخوري دوی ته حق نه خوري دا د مؤمن صفت ذکر رسول الله وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه کله چې یو بنده معاف کول کوي او دا صفت پکې چې انسانان معاف کوي الله د عزت ډېروي که ته عزت غواړې نو عزت په دې کې دی چې ته د انسانانو ته معافي وکړې انسانان ډېر کمزوري او د هر چا نه غلطي کېږي زما او تا نه څو پیرې غلطي کېږي او څومره غلطیانې زموږ نه شوي دي مخکې او څومره به کېږي د خپل ځان دپاره موږ عذرونه ګورو دا شان پکار چې بل مسلمان دپاره موږ عذر وګورو چې دا زموږ مسلمان رور دی په معمولي خبره باندې نه ده پکار چې موږ یو بل راونیسو د یو بل ګریوان ته لاس واچوو معافي نه کوو معافي ډېر اوچت صفت دی هغې د لاسه به الله ستا عزت ښه ډېر کړي د درنو خلکو په نظر کې کېدای شي سپک خلک تا ته د عزت په نظر ونه ګوري خو هغه غو سپک دي بیماري په هغو کې ده خو د درنو خلکو نه تپوس وکړه چې دوه کسان وران شوي و د یو راولګېد د بلې ماپ کو نو هغه به وایي چې دا درون انسان دی عزتمند دی ځکه یې دا کار وکړو والله سبحانه وتعالی دا صفات په موږ کې پیدا کړي والله يحب المحسنين او الله من كيد احسان كون كسرا والذين اذا فعلوا فاحشا او دا کسان دي چې کلو کې به حیاي او ظلموا انفسهم یا ظلم کې بزانونو خپلو فاحشن مراد چې دینو د بے حیايي کار لوی ګناه ده ظلم انفسهم یا وړه ګناه وکي یعنی مطلب دی چې نیکانو خلکو نم ګناونه کی ځکه حدیث کې رسول سموي چې هر د آدم بچي خطا کار دی نو دینم خطا کې دیش د دې بعضو عوامو د ذهن جوړ شوی دی که یو سړی د دینداري دعوه کوي او مونځ او دس کوي نو دنه چېرته خطا نشي کېدی او که چېرته خطا ترې وشوه نو د غریب بیخ بنیاد وباسي په شرمونه و شرم نو خطا خو د هر چا نه کېدی شي انسان کمزور دی دې ځکه الله وایي چې کله که چېرته دوی نه ګناه وشي ذکروا الله نو یاد کړي الله ورته رایاد شي چېرې زه چې دا ګناه کومه او الله معیني او تپوس کوي دې وباره کې بیا پرېږدي دا ګناه دا فرق دی په دې تقوادارو کې او په دې عامو خلکو کې چې عام خلک کله ګناه کوي نو الله ته یېري او د تقوادار خلک
ګناه نه کوي خو چې که چېرته ګناه کې واقع شي او شیطان پې زورور شي نو د ګناه په دې دوران کې ورته الله سبحانه وتعالی رایاد شي چېرته زه څه کوم زه لیونی یم اوس سړی د موبایل یې راغستی فحش څه پکې ګوري एकदम په زړه کې راغلي چې ته وګوره یار رب الله خو معیني زما اوري دا زه په څه کار کې لګیا یم خو الله له جواب ورکول غواړي څه ګناه پرېږدي الله سوي وذكروا الله رايات كي الله فاستغفروا لذنوبهم نبخانو غړي د خپل ګناونو د پاره ومن يغفر الذنوب الا الله او څوک دی چې وبخي ټول ګناونه سوا د الله نه بل څوک شته چې ګناونه وبخي نشته ولم يصروا على ما فعلوا او همیشواله نه کوي په ګناه چې وکي هغوی وهم يعلمون غیب وګوره اوس که سړی خوشحاله شوی د مخکینی خبره اورېدلې چې الله هغوی بخانه غواړي نو بخانې خو موږ هم په مخه غواړو استغفر الله استغفر الله خو موږ هم وایو الله وی بخانې غواړي خو بیا په دغه ګناه باندې همیشواله هم نه کوي ګورئ د ګناه به دې سي پرېږدي چې بیا ورته نه راواپس کړي د توبې د قبلېدو دپاره یو څو شرطونه دي یو شرط پکې دا دی چې په دې ګناه باندې به همیشواله نه کوي دې ګناه ته به بیا نه راواپس کېږي هله به الله سبحانه وتعالی ستا توبه قبلوي حدیثونو کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ابلیس الله ته ووایي چې ستا په عزت مې دې قسم چې زه به دا انسانان تر څو پورې چې به دوی کې سایي زه به یې ګمراه کوم الله ورته وایي نو بیا دا م واوره زما په عزت دې قسم چې څو پورې دوی ما نه بخانه غواړي زه به یې بخامه هغه وایي زه به یې ګمراه کوم الله وایي زه به یې بخامه او ابلیس په دې خبره ډېر خپه دی او خپه شوی دی چې موږ خدای چې به خلکو باندې به ګناهونه کوو هغه دوی بخانه غواړي الله ورته معافي وکړي نو دا خو زمونږ خواري څه شوه ضایع شو کشران ورته څه ووایي ابلیس ته داسې ګناهونه وایي په دوی باندې کوو چې هغه دوی ته ښه ښکاره شي بیا به یې نه پرېږدي هغه کوم ګناهونه دي د دین په نوم باندې بدعت نوي نوي کارونه په دین کې راوباسي دا هم ګناه ده که نه خو پرېږدي نه بدعتي ته توبه نه وباسي ولې ځکه چې بدعتي ته دا عبادت ښکاري نو شیطان بیا دا طریقه استعمال کړه الله به ورکوي دې خلکو ته څه اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم دا کسان بدله د دوی بخانه ده د طرف د رب د دوی نه وجنات تجري من تحتها الانهار او جنتونه دي چې بهیږي بلاندې د هغې نه ولي خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې ونعم اجر العاملین او ښه دی اجر د عمل کوونکو قد خلت من قبلکم سنن یقینا تیر شوي دي مخکې ستاسو نه واقعات فسیروا فی الارض فانظروا نو وګرځئ په ځمکه کې او ګورئ کیف کان عاقبة المکذبین چې څنګه و انجام د دروغجن ګڼونکو الله دا خبره دې لپاره بیانوي ځکه چې د احد د دې مسلې دپاره الله مقدمه ایږدي هلته اوس په دې روانه ایتونو کې به د جنګ احد خبره کېږي الله مقدمه کېښوده چې ای مسلمانانو لږ شاته لاړ شئ او حالات معلوم کړئ دا سخته یوازې په تاسو نه ده راغلې ده مخکې هم راغلې ده قد خلت من قبلکم سنن مخکې هم قصې راغلي جنګونه شوي دي د مسلمانانو د کافرانو په منځ کې نو تاسو لاړ شئ وګورئ فسیروا فی الارض تساول پر تاسو سره خو نه شي چې تاسو سره شکست تاسو ته میلاو شي بس تاسو په مخه دا وایي چې ولې شکست میلاو شو او په دې باندې خفګان کوئ یا د دې مطلب دا دی چې الله عامه خبره کوي چې وګورئ پخوانو خلکو ته قسمه قسم واقعات راغلي دي قسمه قسم عذابونه به ما راوستي نو څنګه شو انجام دا خلکو هذا بیان للناس دا قرآن
وزاحت دخلك دفارا وهدى وموعظة للمتقين أو هداية أو نصيحة دفارا دتقوى والو ولا تهنوا أو سستي مكوي ولا تحزنوا أو غمجنكي قيما وأنتم الأعلون أو تنسبا وچتي سره ډایرک سوالو کې چې الله وي تاسو وچتي نو کسړې سترګې وګرځي نو په ډیرو ملکونو کې ډیر ځینې کې دي چې مسلمانان کمزوري دي او کفر او کافران زورور دي الله خو دلته وي چې وانتم الأعلون تاسو وچتي ناغه ته به د آیت پوره کا وانتم الأعلون او تاسو به وچتي ان كنتم مؤمنين کتاسو ایمان ولئی چې کله تاسو کې حقيقي معنی سره ایمانو بیا به تاسو وچتي ان تنصروا الله ينصركم کته سره الله دې مرسته کوي الله واستاسو مرسته کوي نو دې ځکه الله دا قانون بیان کو چې الله واستاسو مرسته کوي الله واستاسو مدد کوي خو په دې شرط چې د ځان نه به وهن وباسي او د ځان نه به غم لري کوي خو وهن څه ته وایي په حدیث کې راغلي دي حب الدنيا وكراهية الموت د دنیا سره محبت او د مرګ نه مرګ بدی کېده د مرګ نه یره حدیث کې درځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې قیامت ته نږدې او په اخري زمانه کې به د کفر او کافرانو ټول را جمع شي به مسلمانانو باندې یو صحابي ته پوښتنه کوي یا رسول الله اړي اوچت انسانانو یا رسول الله لګ به یو کلی شدید لاس وینه لګ باندې ډیر زیات به خو دې مثال به استاسو لکه په دریاب لپاسې جزګ رواني یزګ هیڅ فائدہ نه او وجب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا وهن وي او وهن دا وی چې باغ ټیم کې به زما امت په دنیا ډیر مېنی او د مرګ نه ویری ونن سبا موږ دنیا ته پوښتنه چې تا د طریقو خو چې دنیا ست وي او ست نه وي دومره خبري او تر دنیا مبارک یادي سم ماشینی د خبرو او دغه دنیا په سار نه ماخه پوری منډي او د مرګ وته طبيعت خراب شي سره چې دا خبره د مرګ سره طبيعت خرابېده مسلمان خو د مرګ نه پدې یریږي چې الله له بس جواب ورکوي نه دوی طبيعت پدې نه خرابېږي چې الله له بس جواب ورکوي طبيعت پدې خرابېږي چې دا خزه بس کوي د خواږه بچی برانه پاتې شي د پیسې برانه پاتې شي د گاډه به پاتې شي د کور مزدوري میراث د مالونه د بچته پاتې کیږي د دې د سره مرګ نه یری او کوم قوم چې د مرګ نه یریدو د هغه قوم چرته کامیابی نشي حاصلوي د مرګ نه یری د په دوه قسمه یو د بيدینو خلکو په دنیا پسې سوچ کې د لسیری یو د دیندارو خلکو یره دیندار خلک د مرګ نه په دیني یریږي چې دنیا به پاتې شي ده بلکې او خوشاله مرګ ته چې الله سره ملاقات وشي خو یې په ځل کې دی چې الله له جواب سور کو موږ څه تیارې کړې ده کنه په دې معنی سره چې دینو مؤمنان د مرګ نه به یریږي يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله کرسیدلی تاسو ته زخمنا نو یقینا رسیدلی دی قوم کافرانو ته زخمنا پشان ددی د شکست تقریبا دیارلس حکمتونه به الله بیانوي د احد په جنگ کې ولی شکست ملو شو دیارلس حکمتونه به الله بیانوي دا ولني خبره به الله دا ذکر کړه چې د الله قانون دی چې دنیا کې حالات بدلی جنگ د بوقي په شان دی کله یو ته وړي او کله بل ته وړي نو دې کې څه وي کوم زخمونه چې تاسو در رسیدلي هم دغه زخمونه غوي تم رسیدلي وکړي پروس کال تاسو دغه یو کسان نو وجلیس پروس کال کم جنگ شي بدر جنگ شي نو پروس کال خو تاسو دغه یو کسان وجلی کدی کال لستاسو نو یو کسان لاړو نو سلبي دومره غم کوي اولی کمزوري کی ذکر الله سوي وتلك الايام نداولها بين الناس او دا ورځې دي چې منګه اړو په مز د خلکو کې دا په یو حال باندې نه دا ورځي دا بدلیږي
او په دې کې زموږ د پاره دا فائدہ چې کله د نعمتونو ډېر درکړي نو په خپل نعمتونو چې دوکه نشي ګره ځکه چې د ورځې بدلیږي را بدلی او که غریب او مسلې ته ډېری نو غم او سوچ او فکر ډېر مکو د ورځې بدلیږي را بدلی نن غریبي سبا او مالدار نن د الله بچی نه درکې سبب درکې نن بیماری سبب روغ شي نن قرضې دي سبب ختم شي نن مسلې مسائل دي سبب ختم شي په الله باندې مضبوط یقین ساتي د ورځې الله بدلی را بدلی وتلک الايام نداولها بین الناس په دې کې مفسرین بیا واقعات مروړي د بعضو خلکو چې الله بغو باندې ورځي بدل کړي څنګه وخت به زمونږ ډیر واخلي خو خبره واضحه ده چې الله سبحانه وتعالى دا خبره کوي چې د ورځي بدلو مرا بدلو ما نو د جنگ د بوقي په شان د کله یو تاوړي کله بل تاوړي پرون تاسو ګټلو یونن شکست اوسته ملو شو سباله بیا تاسو فتح ملو شي الله به تسلی ورکوي مؤمنانو ته بل خبره بل الله ده بیانې دویم حکمت بګی ده که مؤمنان همیشه غالبي نو مسلمانانو ته د شهادت په کوم ځکه ملوي دا یو مسله ده که هر ځکه مسلمانان د کافرانو خلاف ګټي او په یو ځکه مسلمان نه وجل کی نو د مسلمانانو خو ارمان دی د شهادت چې موږ د الله د شهادت ته درجه نصیب کړي او مقام الله موږ ته نصیب کړي نو دا به د کوم ځکه ملويږي چې کله مرګ په دوی ناراضي او د کافرانو په لاس نمري څومره ناشنا حکمت بل حکمت به کېدا دی چې الله امتحان راوستي دی د دې د لاس الله مسلمانان صفا کوي دغه درجه بلندۍ او کافران چې په خپل کفر کې خنه نوځي بل حکمت به کېدا دی او دا ان شاء الله په روانه ایتونه کې به ټول لازم چې الله جنت تیار کړی دی نو د جنت ته خو تاسو وچ پوچ نشئ نه وته کندې پر خو به تکلیفونه تیروي کنه نو په دې جنگ کې پتا سو تکلیفونه را د دې لپاره چې تاسو د جنت ته نه نوځئ یو خو مونږ یو کنه مونږ هغه وغه وی الله وچ پوچ جنت راکې وچ پوچ بس اته بس کې زب یا الله ډوډۍ خورم مزدوري وکوم خزه د بچی شهوت ته مونږ به دا کار کوو بس په اخر کې به دا وایو بس کمزوري ده الله دې مونږ ته عفو وکړي دی بعضو ولیاذ بالله ته به چې الله له دوکې ورکوي لکه ماشوم چې دوکه کوي الله ولې ستا په حالاتو نه دی خبر ستا د زړه ورته پته ده ستا د ضمیر ورته پته ده ستا د هر څه ورته پته ده دا خبرې مه کوه ته دوکه ورکوي الله لس صفا خبره کوه چې دین سره دې نه لګي دنیا سره دې لګي داسې بانی دي دروغ دي داسې دی او کافر دنیا ده چې دینه چې موږ پاریغ نه شو خو چې تاسو کې دنیا چې تاسو کې دنیا کبه او ته وی چې په دې ټول ورځ کې په دې شلیرج غنټو کې یو غنټه الله پر رو بس یو غنټه نشي وسته په دې هفته کې نشي راوسته الله لپاره وخت ورکول ګران دي په درس کې کېناسته ګران دي یو غنټه قران ته کېناسته ګران دي موته به دغه قربانیان سورګو کوم چې صحابه کرام ورکړي غنټه درس کې نسته ګران دي کنه دي ډیرو ته ګران دي نبی به موږ څنګه د جنت د الله نه غواړو په دې غواړو چې تک خطا مونږ کو کله په کور کې کله په جمعات کې کله تیز کله رو کله به خشوعي کله به خشوع نه کله به اطمینان او کله به اطمینان نه په دې جنت په دې باندې جنت غواړي د الله رحم وي پراخه دی جی شیخ سره ته خبرې کې نو د الله رحم پراخه دی ولې د دې خبرې صحابه کرامو ته پته نه و چې د الله رحم پراخه دی پته کنه و پته وته پته نو به ولې د سختي تیر ولې وي او ته پته و چې رسول صلی الله علیه وسلم وی چې جنت چیرې د تورو د سور لاندې پروت دی د توري د سور لاندې چې جنت ملوي یا مطلب چې تکلیفونه به تیرې اله به ته جنت ملوي پته شو ارمانونه او ارزوګانو باندې نه ومنهم اميون الكتاب ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني الله وي په دې کتابو کې یو ډول هغه په يهودو کې چې هغه صرف ارمانونه کوي او دا ته پته نشي چې په کتاب کې دي څه او ارمان د څه کوي وي جنت ته مونږ ځو بس
نو نن سبا په دې مؤمنانو کې دي چې هغوی امیدونه ساتي صرف د الله نه یریږي نه د الله د عذاب نه یری. او دا خبره ما مخکې بیان کړې تفصیلا به نشو بیانولی چې مسلمان چې ژوند تیری نو د امید او د یری په منځ کې به تیری د الله په جنت کې به تمه ساتي او د الله د عذاب نه به یریږي. نو دې ځکه الله د حکمت به بیانوي چې د جنت چې ما تیار کړی دی نو دا مې د څه لپاره تیار کړی خو تاسو به ورته راځئ که نه او چې تاسو ورته راتله غواړئ نو د هغې لپاره څه نه څه تکلیفونه خو به تېروئ که نه. بل حکمت پکې دا دی چې ای مؤمنانو تاسو په خپله د الله نه شهادت غوښتو لاسونه به مو اوچت کړي وو چې یا الله موږ له څه راکړي شهادت راکړي. نو چې نن شهادت راغی بیا ولې خفه کېږئ تاسو ویلو چې الله موږ شهادت پکار دی نو چې دا شهادت راغی نو بیا خفګان د څه دا خبره به انشاءالله ټول په روانو ایتونو کې راځي. وليعلم الله الذين آمنوا او د دې دپاره چې راښکاره کړي الله کسان چې ایمان یې راوړی دی. سختو د لاسه دا خلک راښکاره کېږي که نه. ويتخذ منكم شهداء اولي ستاسنا شهدا والله لا يحب الظالمين او لا من نكيد ظالمان سرا وليمحص الله الذين آمنوا او د دې لپاره چې پاکي الله کسان چې ایمان راوړی دی ويمحق الكافرين او تباكي كافران ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ایا ګمان کوئ تاسو چې داخل بشئ جنت ته یعنی بس جنت هم پکار دی لکه صد مخکې ما خبر وکړه که نه چې به تاسو دغه غواړئ چې ام حسبتم ان تدخلوا الجنة موږ به جنت ته ننوځو الله سوي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او د اوسه پورې نه دي ښکاره کړي الله مجاهدین ستاسو نه ويعلم الصابرين او نه دي ښکاره کړي صابران. الله وي صبر وکړئ لا پته نه ده لګېدلې دې سختو کې خو مجاهدین راښکاره کېږي په دې سختو کې خو صابران راښکاره کېږي په دې سختو کې مؤمنان راښکاره کېږي. سره زر چې څومره د اور بټۍ ته ورننه باسي نو څه کېږي ښایسته کېږي صفا کېږي. مؤمن په دې سختو مصیبتونو کې مضبوطېږي ښایسته کېږي درجې اوچتېږي. سختو د لاسه الله مؤمن له ډېر څه ورکوي. څومره خوږه خبره الله وکړه چې صبر کوئ او تاسو د جنت ګمانونه کول خو ما خو له مجاهدین نه دي راښکاره کړي صابران مې لا نه یې راښکاره کړي.